افغانستان کومې خوا روان دی؟ طالبان د نړیوالو شرطونه ولې نه مني؟ تازه یې څه ویلي خو خلک بیا څه وایي؟ سلام، ستړي مه شئ. څه باندې یوه میاشت کېږي چې طالبان واک ته رسېدلي، خو تر دې دمه یو هېواد هم دوی په رسمیت نه دي پېژندلي. بل خوا هېواد کې حالات ډېر خراب دی، سخت فقر او لوږه راغلی او همدا اوس له نیمۍ ډېری افغانان ډوډۍ نه لري. خلک بېکاره دي، کاروبار نشته. د شنونکو په باور په اوس وخت کې افغانستان لپاره رسمیت پېژندل ډېر اړین دي او د نړیوالو مرستو ته نهایي اړتیا لیدل کېږي. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د دوی د حکومت په رسمیت پېژندلو لپاره د نړیوالې ټولنې شرطونه رد کړي. نوموړي ویلي دا شرطونه د نړیوالو قوانینو خلاف دي او دوی نه مني. نړیوالو د طالبانو د اعلان کړي اسلامي امارت په رسمیت پېژندلو لپاره بېلابېل شرطونه ایښي. د ټولګډونه حکومت جوړول، د ښځو مذهبي اقلیتونو په ګډون د بشري حقونو د تامین تضمین، له افغانستان څخه د نورو هېوادونو پر ضد د ترهګرو ډلو نه فعالیت او ورسره له افغانستان څخه د بهرنیو اتباعو د دوی د همکارانو او خطر سره مخامخ کسانو خوندي وتل له اعلان شویو شرطونو څخه تر ټولو مهم هغه دي. په هر حال خو طالبانو بیا دا هم ویلي چې د نړیوالو اندېښنې د حلېدو وړ دي او په دې اړه دوی ډاډ ورکولو ته چمتو دي. شنونکي باور لري چې طالبان به په دا ډول سخت دریځۍ سره خپلې واکمنۍ ته دوام ورنه کړی شي او هم به د افغانستان خلک لا نور بشري ناورین، شدید فقر او بدو ورځو سره مخ کړي. هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. بیا ستاسو پړ ته راځم، پلي او بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.